السلام علیکم څنګه یې ګرانو زده کوونکو. زه علي ستاسو ښوونکی یم او دلته د خوږې پښتو ژبه درس ورکوم. سلام عزیزان، حالتان چطور است؟ به دومین درس از دوره مکالمه جامع زبان پشتو خوش آمدید. در این درس می‌خواهیم یک مکالمه در مورد خانه را یاد بگیریم. لطفاً بعد از من تکرار کنید. مهربانی وکړئ زما وروسته تکرار کړئ. دلته زموږ کور دی. دلته زموږ کور دی. اینجا خانه ماست. دلته به معنای اینجا، زموږ و یا زموج، از ما کور خانه دی است. پورته چت دی. پورته چت دی. پورته به معنای بالا، چت پشت بام. دی است. لاندې زیرخانه ده. لاندې زیرخانه ده. پایین زیرزمین است. لاندې به معنای پایین، زیرخانه به معنای تاکوی و یا زیرزمین. ده به معنای است. د کور تر شا باغ دی. د کور تر شا باغ دی. پشت خانه یک باغ است. د کور خانه تر شا پشت باغ دی باغ است. د کور مخې ته سړک نشته. د کور مخې ته سړک نشته. جلوی خانه هیچ سرکی نیست. د کور مخې ته پیش خانه، جلوی خانه سړک نشته. سرک خیابان و یا سرک، نشته به معنای نیست. د کور څنګ ته ونې دی. د کور څنګ ته ونې دی. درختان در کنار خانه هستند. د کور څنګ ته جنب خانه، کنار خانه. څنګ به معنای کنار. ونه درختان دی هست. دلته زما کور دی. دلته زما کور دی. اینجا خانه من است. دلته اینجا زما کور خانه من دی است. دلته پخلنځی او تشناب دی. دلته پخلنځی او تشناب دی. اینجا آشپزخانه و تشناب یا حمام است. پخلنځی به معنای آشپزخانه، تشناب به معنای تشناب و یا حمام. د اوسیدو خونه او د خوب خونه شتون لري. د اوسیدو خونه او د خوب خونه شتون لري. اتاق نشیمن و اتاق خواب دارد. د اوسیدو خونه، اتاق نشیمن او به معنای و د خوب خونه، اتاق خواب شتون لري، وجود دارد. مخکینی دروازه بنده ده. مخکینی دروازه بنده ده. دروازه اصلی خانه بسته است. مخکینی دروازه، دروازه اصلی، دروازه بیرونی خانه را میگن. بنده ده به معنای بسته است. خو کړکۍ خلاصی دی. خو کړکۍ خلاصی دی. اما پنجره ها باز هستند. خو به معنای اما، کړکۍ، پنجره، خلاصی دی باز هستند. نن ورځ ګرمه ده. نن ورځ ګرمه ده. امروز گرم است. نن ورځ به معنای امروز، ورځ به معنای روز. ګرمه ده، گرم است. موږ د اوسیدو خونې ته ځو. موږ د اوسیدو خونې ته ځو. ما به اتاق نشیمن می رویم. موږ و یا موج به معنای ما، د اوسیدو خونه به اتاق نشیمن ته ځو می رویم. هلته یو صوفه او یو څوکۍ ده. هلته یو صوفه او یو څوکۍ ده. اونجا یک کاناپه و یک چوکی است. هلته، اونجا، یو به معنای یک، صوفه به معنای کاناپه او و یو څوکۍ، یک چوکی و یا صندلی. ده به معنای است. تکخینه.
و یا تکشینه. بفرمایید بنشینین. کخینه بنشینین. زما کمپیوتر هلته دی. زما کمپیوتر هلته دی. کامپیوتر من اونجا است. هلته به معنای اونجا. زما استریو هلته دی. زما استریو هلته دی. استریوی من اونجا است. تلویزیون بالکل نوی دی. تلویزیون بالکل نوی دی. تلویزیون کاملا نو است. بالکل به معنای کاملا، نوی به معنای نو. خب عزیزان، این بود درس امروز ما. امیدوار هستم که این درس برایتان مفید بوده باشه. سعی کنین که یک بار دیگه هم این درس را امروز مرور داشته باشین و در روزهای آینده هم باز بخوانین. اگر میتونین این درس را بنویسین و یا از بر کنین. که دا ویډیو مو خوښه شوه نو لایک کړئ، او که تاسو د ویډیو دا سټایل خوښ کړي د نظرونو برخه کې ولیکي، او زه به ستاسو لپاره نور هم جوړ کړم. او د خپلو لایکونه او نظرونو سره زموږ ملاتړ وکړئ او د نوې درسونو لپاره انتظار وکړئ. لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنین و به دوستان عزیزتان که میخواین زبان پشتو را یاد بگیرن چینل ما را معرفی کنید. تا درس آینده شما را به الله پاک میسپارم. د خدای پامان.